الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية. درود شریف اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز طلباء کرامو، الله رب العزت زمونږ استاد ټولو ظاهر او باطن په شریعت باندې برابر کی. نن زمونږه د مجلس موضوع هغه تزکیه او تصوف دی. مونږ او تاسو د دین د حصول، د علم د حصول، د طالبې د محنتونه او کوششونه او تکالیف برداشت کول، دا ټول د دې دپاره دي چې زمونږ او ستاسو ظاهر او باطن د شریعت په چوکاټ کې برابر شي. ظاهری صورت هم زمونږ د قرآن او سنت او د شریعت موافق شي، او زمونږ او ستاسو باطن هم د شریعت موافق شي. که کم از کم یو انسان هغه لوی عالم جوړ نشي چې د علم د فراعت نه وروستو د طالب نه یو ښکلی مؤمن او مسلمان جوړ شي. یو انسان د علم نه فارغ شي، پګړې ووهي، 8 کاله 9 کاله 10 12 کاله د علم په لاره کې وګرځي، او بیا هم اصلاح باطن ونشي، نو په ضد فیدی بیا د امت ته نقصان رسي. لکه یو سړی هغه په میډیکل کې داخله والی او د 8 کاله 6 کاله میډیکل او ډاکټرۍ کورس وي، خو دوران تعلیم دی د هغه اصول و خیال اونه ساتي، د کوم اصول و خیال چې ساتل پکارو. میډیکل زده کړه کې چې کوم خواري پکار وا، کوم مهنت پکارو، کوم کوشش پکارو، د هغه سي اونه کا نو صحیح ده ته خو با سرټیفیکیټ او سند او ډیګري د سپیشلایزیشن او د MBBS ملو شي. خدای چې کله بهر دنیا ته روزي، عملی دنیا ته د مریضانو علاج شروع کی، نو دی با مریضانو امت ته خیر رسی که نقصان برسی؟ حاجی نقصان برسی. ولی نقصان رسی ځکه چې د دوران تعلیم کوتاهی او کمزورۍ کړي دي. میډیکل چې څنګه ویل پکارو، څنګه زده کړه پکاروا، بیا هلته کې عملی او پریکټیکل کمې تجربې پکار وي، هغه هغسې نه دي کړي. نو دی چې کله د مریض علاج کوي، نو د علاج په ځای باندې به دی هغه ته نور نقصان رسوي. نو دغه شان که مونږ او تاسو 8 کاله 10 کاله 12 کاله مدارسو کې تیر کو، او مونږ او تاسو دغه علم په هغه طریقه باندې زده نه کړو کومه چې د هغې حق دی، نو خدای مکړه چې بیا سبا مونږ معاشرې ته روزو، نو د فیدی په ځای به نقصان کوو، د خلکو د اصلاح او د دین په ځای باندې به نقصان مونږ نه خورېږي. دې وجه نه محترمو، اصل چیز د علم او د دین په زده کړه کې هغه اصلاح باطن ده، چې مونږ او تاسو ټولې هغه کمزورۍ چې هغه د دین په نظر کې ناخوښه دي، اسلام مکروه ګڼي، اسلام هغې ته په بد نظر ګوري، اسلام هغې نه د صفایۍ حکم کړی دی، نو مونږ او تاسو هغه عیوب، هغه کمزورۍ، هغه نقصونه او هغه خبرې د ځان نه لرې کو، د خپل ځان اصلاح وکړو. ګوره اول
تخلی عن الرذائل دا، بیا تحلی بالفضائل دا. مونږ او تاسو چې کمره یا کور مونږ چونه کوو، چونه او رنګ ورکو، نو د رنګ نه مخکې مونږ د دیوال نه کوم په دیوال باندې لګېدلې ګندګیري هغه صفا کوو. نو تخلی عن الرذائل وشي، بیا تحلی بالفضائل نو بیا چونه صحیح واخلي. نو دغه شانتي مونږ او تاسو به اول د ځان نه رذائل، بد صفات، صفات مذمومه لرې کوو او د خپل اصلاح کوشش وکړو. ځکه چې څنګه زمونږ او ستاسو جسم دا بیماریږي، هغې ته زکام لګي، تبه ورته راځي، زړې ورته راځي، قسمه قسم بیماری دي او بیا مونږ د هغې علاج کوو. نو دغه شانتي روح هم بیماریږي، زړه هم زنګ نیسي. نو د روح د بیماری به دپاره علاج پکار دی او د هغې علاج د تزکیې او د تصوف میدان دی چې مونږ او تاسو د الله رب العزت په یاد سره، په ذکر سره، په مراقبو سره او د الله رب العزت په هغه مراقبه معیت سره چې هر وخت په مونږ دا سوچ سوري چې مونږ سره الله رب العزت حاضر ناظر دی. زه چې کوم کارم کوم نو الله پاک ما فی الحال ویني، زما خبرې اوري، زما کردار گفتار ټولو باندې نظر دی. نو مونږ او تاسو سره مراقبه معیت استحضار د رب العالمین هر وخت موجودي. د الله رب العزت مخې ته د ادریدو فکر را سره، قبر کې د زندګۍ فکر را سره، په حشر کې د حساب کتاب فکر را سره. نو دا ټولې خبرې چې وینو زمونږ او ستاسو به د روح هغه بیماری هغې علاج به کېږي. نو د دې لاره د هر علاج دپاره او د هر څیز دپاره خپل یو ماحول پکاري، خپل یو ځای پکاري، خپل یو میدان پکاري. طالبان خو ټول خلک نیکانی او قرآن او سنت او قرآن او احادیث او د دین خبرې ټول ورځ او ټوله شپه هم دې سره تعلق، خو بیا خصوصي توګه خاص طور څه توجه هغه انفرادي طور خپل ځان ته پکاري او لږ زور ورکول ځان له پکاري. نو دا د تصوف او د تزکیې میدان دې دپاره دی که انسان خدای مکا دنیا نه په داسې حال کې لاړ شي چې تزکیه نه ده شوې، صفایي نه ده شوې، نو دا سړی سخت ناکام انسان دی. ځکه دا تزکیه د مرګ نه بعد بیا نه کېږي، دا د جهنم په اور سره بیا کېږي. نو دې د وجې نه د مرګ نه مخکې طالبان ملګري خصوصا به دې ته خیال بساتي، توجه بساتي چې موږ تاسو کم کمزوري صفاتي، کمزوري عیوب و نقایص وي، د هغې د لرې کولو کوشش او صفات حمیده ښکلي صفات خپلول او د الله رب العزت صحیح بندگی اختیارول چې هر وخت انسان کې په زړه کې د الله رب العزت یره، استهزار او ژبه دا زبان رد باللسان بذکر الله، د الله په ذکر سره، فضول خبرونه د الله په یاد او په ذکر سره دا معطر او منوري. چې کله د انسان تزکیه نشي محترمو، تزکیه ما درته مخکې مثال درکو، ګنده دیوال لته رنګ ورکوه هغه فایده نه کوي. یا دا بیماران به کله به مخکې به حکیمانو نو چې بیمار به ورغی او د ده به کلمي وغیره یا ګیډه کې مسله وه نو هغه به ول جلاب ورکوس هم شته، نو هغې سره به ګیډه مکمل روانه شو، دی به دس به پې ولګېدو به بېده، د هغې نه وروسته بیا دوی ورکوله. ولې چې هغه جراثیم په ګیډه کې موجودي نو هغه دوی به اثر نه کوي. نو دې د وجې نه که زمونږ زړه کې هغه ګنده خیالات موجودي، په تصورات او په ذهن کې ګنده خیالات موجودي او خلاف شریعت خبرې موجودي، زمونږ په دل او دماغ کې د بدنظرۍ هغه زهریلا جراثیم پراته وي، ویروس پراته وي، نو بیا به مونږ او تاسو باندې علم اثر نه کوي. زمونږ او تاسو قرآن او سنت علم، زمونږ او تاسو دا دینی سلسله به مونږ او تاسو ته او عوامو ته، عامو خلکو ته اله فایده رسوي چې مونږ او تاسو خپله برابر یو. نو کوشش به کوو که نه به کوو؟ انشاءالله کوشش به کوو. لہذا د هغې دپاره د تزکیې او د تصوف دا سلسله ده، دغه علماء کرامو تزکیه او تصوف موجوده مروجه دا نه فرض دی نه واجب دی، خو خپله اصلاح فرض ده. نو لہذا دغه یو واسطه او یو ذریعه ده. دې کې یو ماحولي حکیم الامت اشرف علي تانوي رحم الله فرمایي وایي دغه اجتماعي ذکر کې، اجتماعي اذکارو کې یو فایده دا ده چې کله سړی انفرادي ذکر کوي
انفرادي لګیا وي نو یا د توجه برابر ده یا تعلق الله سره شته یا نشته یا توجه نه برابر اثر نه کوي که توجه یې برابر و نو اثر کوي او که توجه نه برابر بیا اثر نه کوي خو داسې اجتماعي چې کسان ناست دي په دې کې خامخا ځینې کسان داسې چې د هغه رابطه ډایرکټ الله تعالی سره نو د هغه خلکو د برکت الله رب العزت د هغه نورانیت په دې نور مجلس هم ورواچوي دې وجه نه داسې مجلسونه د هغې دپاره انعقاد په داسې مجالسو کې ناسته پاسته تاسو چې وخت میلاویږي د صوفیاو د یو نیک دینداره او باشر او د سنت موافق چې مطلب نه بدعتي وي نه دنیادار وي د داسې صوفیاو سره خپل تعلق ساتل د هغوی په مجالسو کې ناسته او حتی الوسع د معصیاتو د ګناهونو نه موږ تاسو خپل ځان وساتو که موږ ستاسو سترګې لګي په نامحرمه څیز باندې نن ګوره زمونږ په دې یو څیز کې اثر نشته د هغې وجه دا ده چې زمونږ 24 غنټو کې خامخا دا نظر په نامحرمه باندې لګي څوک همداسې برای راست او څوک په موبایل کې د هغې د وجې نه هغه تصورات زمونږ دل او دماغ ته او زړه ته راکوشي په هغې سوچونه کېږي تصورات کېږي بیا د هغې نه خواهش پیدا شي بیا د هغې د پوره کولو کوشش کېږي بیا ناجایزه طریقې اختیارېږي نو چې دا غلط خیالات هغه ذهن کې وي نو بیا ستا په سبق باندې سینه خلاصېږي نه تعالی عبادت خوند درکوي نه تلاوت خوند درکوي نه نوافل خوند درکوي نه ذکر او اذکار خوند درکوي د هغې وجه دا ده چې غلط تصورات ذهن ته پرېوتي د دې د وجې نه طالبان ملګري به د ټولو ګناهونو نه ځان ساتي خصوصا د بدنظرۍ د ګناه نه د څه شي نه جي بدنظرۍ نه یعنی هر هغه جسم او بدن ته کتل که هغه نارینه وي که زنانه وي چې هغې ته کتل شریعت حرام ګرځولي دي هغې ته به نه ګوري دا انتهایی نقصان کوي دا النظر سهم من سهام ابلیس مسموم نبی علیہ السلام فرمای نظر د شیطان غشی دی او عام غشی هم نه دی زهریله غشی دی د اسلحه کې او چړو چاکوانو نیزو کې به مخکې به د سر د ورته زهر ورکړي نو په هغې به انسان ولګېده بیا به زخم نه راتله نو نظر د انسان د شیطان غشی دی خو دا زهریله زهر آلوده غشی دی چې کله دا زړه ته ولګي بس دا ټول کار بیا خرابوي دې د وجې نه د بدنظري انتهایی نقصانات دي امام ابن جوزی رحمه الله لیکلي د یو لوی عالم باره کې نقل کړي هغه او د هغه وراره هغه داسې یو ځای کې ناست و نو داسې یو عیسایي هلک تېرېده نو دا مشر عالم ناست و د ده دا وراره دغه هلک ته داسې په غور باندې ګوري نو دې عالم ورته وویل دې وراره ته وي دې هلک ته مه ګوره نو ده ورته ویل جی وی زه د دې وجې نه صرف ګورم داسې خفګان راغی چې دا عیسایي دی دومره ښکلی هلک دی او دی به جهنم ته ځي یعنی په غلط نظر یا د خواهش په نظر یې کتلي نو خو هغه ورته ما درته وویلې ستجد غبته د دې نقصان پته به درته ولګي نو دا عالم وی 40 کاله بعد یو ځل زه سحر راپاڅېدم او زه د قرآن حافظ وم او چې قرآن مې اړول شروع کړ نو زما په سینه کې یو ټکی قرآن هم نو ټول رانه هېر شوی ټول قرآن رانه هېر شوی د یو نظر د وجې نه دا دومره خطرناک دی دومره او علماء لیکلي یو نیک دیندار مؤمن انسانو او مؤذنو د مسجد او دومره دیندارو چې د هغه په دې مخ باندې چهره باندې د دین هغه او دیندارۍ هغه اثرات او نورانیت باسې پړک وهه نو دې یو ځلې پخوا او مخکې به دا سپیکرې خو نه وي نو هغه مسجد نه بهر به لویه اودګاه او اوچته مناره جوړوه نو هغه مناره کې بیا ښي طرف ته او ګس طرف ته د حي علی الصلاح حي علی الفلاح دپاره هغه مخ اړولو دپاره به مؤذن هلته لاړه دلته به لاړه نو هغې دپاره به داسې کړکۍ دغه به یې پرېښودي روشندانونه نو دې اذان کوي او اذان دوران کې حي علی الصلاح چې هغه اړه لاړو او مخې واړو نو خوا کې ګاونډیانو په کور کې یو عیسایانو کور او پای کې زنانه بره راختلې وه په یو زنانه باندې نظر پرېوته بس ده ورته نظر قصدن آمدن بیا هم نظر وکړ نو چې هغې وکړه هغه تصورات زړه ته راغل دی پې مین شو نو دی ورپسې هلته ورغی کور ته اذان یې چې کور ته ورغی نو هغه سره خبرې اترې شروع کړي کورواله سره خبرې وشوې هغې ورته ویل موږ عیسایانو او موږ بلار مسلمان ته نه ورکوي البته که ته یو شرط دی که ته عیسایي کېږي که ته عیسایي کېږي نو بیا په دې شرط زه تا سره نکاح کوم او خپل پلار ته به زوی یم پلار ما تا ته واده کړي نو ده ورته چونکې بس انسان مجبور شي عشق مجازي او دا نقصانات دي د نظر
نو ده ورته غاړه کېښوده چې صحیح شو به د عیسایت کلمې وویله او د هغې نه وروستو دی په پوړی باندې خیږي کور ته ورځي پوړی نه راغوزار شو مړ شو نو د دنیا نه کافر لاړه نہ شاعر وہی کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم اسم ملونش دې د وجه نه د نظر نه ځان وساتو او لږ دنیا کې انسان په ځان باندې قابو کی کوشش وکي او ځان له لږ زور ورکي د دې بیا آخرت کې ټول فیدی دی نور میں ہو یا نار میں رہنا ہرج کا ذکر یار میں رہنا چند چونکے خزا کے میں سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا نو دا لږ غونډه تکلیف انسان تیر کی بیا ټول عمر خوشاله دي ان شاء الله الله رب العزت زموږ استادو د ظاهر او د باطن اصلاح نصیب کی دې د وجه نه موږ تاسو به کوشش کو ان شاء الله د نیکو اعمالو د نوافلو د ذکر او اذکارو د الله رب العزت سره د تعلق کوشش وکړو د ګناهونو به حتی الوسق ګوره علم نور دی او دا نور دا د تیرو ته بیا نه راځي کوم ځل کې چې تیری وي ګناهونه اکثر نن سبا ټول خلک دا یو شکایت کوي یاره بس علم خوند نه راکوي سبق خوند نه راکوي ذکر مزه نه راکوي تلاوت مزه نه راکوي نوافل نو مزه به څنګه درکړي هلته د خولي خوند خراب کړی چې انسان ته به ووایي ډېر که نه بیا هغه سیز خوراک ښه سیز هم دته راوړي نو هغه لا خوند نه ورکوي وایي د خولي خوند مې خراب دی نو دغه شان چې روحاني د خولي خوند خراب شي بیا عبادت مزه نه ورکوي نو دې د وجې نه موږ تاسو به کوشش کوو انشاءالله العزیز د نیکو اعمالو به کوشش کوو د ګناهونو به ځان ساتو او خپل ذکر او اذکار کوم ملګرو هغه د صوفیانو نه وظیفې اخیستې دي هغه وظیفې له خپل ټیم وباسي ځینې ملګري موږ ته وخت نه میلاوي ولې نه میلاوي ډوډۍ له وخت میلاوي که نه میلاوي ډوډۍ له وخت میلاویږي خوب له میلاویږي ګپ شپ له میلاویږي نو ذکر او اذکار له وخت ولې نه میلاویږي دا یو غلطه بهانه ده دا شیطان سخته دوکه ده داسې خو نه کېږي چې په یو تعویض یا په یو لاس میلاوېدلو یا په دعا سره سړی په اسمان کې والوځي نه ځان له به زور ورکوي کوشش به کوي محنت به کوي نو خپل ذکر دپاره او خپل دعاګانو دپاره وخت مقرر کړو وخت وباسو انشاءالله العزیز مونږ به میاشت کې داسې یو ځل به د ذکر مجلس کو نن د هغې موقع ده نو ذکر اجتماعي لږ ذکر به مونږ کوو انشاءالله د هغې طریقه دا ده د ټول نه اول ذکر دی هغه د ذکر د لا اله الا الله د کلمې دی بیا د الا الله دی بیا د ذکر اسم ذات د الله الله دی او اخره کې لږه مراقبه هر ملګری دی چې کله هم د ماخستن اوده کېږي نو خیر د که ډېر وخت نه 15 منټه د ماخستن اوده کېدو نه مخکې یو ګوټ کې کښېنه سترګې پټوه که داسې نه شو کولی چې کله بستره کې ته څملې په بستره کې سترګې پټې کړه او دا سوچ کوه چې زه الله رب العزت پیدا کړی یم د مرګ دپاره او زما وخت برابر شوی دی دا یې په ما باندې مرګ راغی او زه مړ شوی یم کور کې بې وسه پروت یم اوس زه چې هر څه کول وغواړم هېڅ هم نشم کولی د الله پاک نوم هم یو ځل نشم اخیستی که توبه ویستل وغواړم توبه هم نشم ویستلی الله راضي کولی هم نشم ما باندې مرګ راغلی دی او زما جنازه تیارېدو واله ده او دا یې اوس ما وړي جنازګاه ته زما جنازه یې وړلی شوه جنازه وشوله بیا زه یوړم قبر ته په قبر کې دفن شوم اوس قبر کې یوازې پروت یم اوس به الله رب العزت سره حساب کتابي که سوال جواب کې پاس شم کامیابي ده که نی ټول عمر ناکامي ده نو دغه تصور سره موږ تاسو یو 15 منټه مراقبه کوو صحیح ده انشاءالله امين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف رسوله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا الله زموږ دا مجلس خپل دربار قبول کړي خدایا الله دا دربار قبول کړي خدایا الله دا مجلس خپل دربار قبول کړي ربان رب زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ معصیات معاف کړي الله زموږ بغاوتونه
نافرمانی معاف کړي یا الله. یا الله د طالبانو د دې مبارکو خلکو په خاطر خدایه د دې معصومو او پاکو خلکو په خاطر زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله. یا الله موږ بخښنه نصیب کړي خدایه پاکه. یا الله زندګي په ختمېدو شوه ستا صحیح بندګان جوړ نه شو خدایه. ټول وخت مو ضایع کوي یا الله. سترګې ګناهګار یې غوږونه ګناهګار زړه د معصیاتو تصوراتو نه ډک خدایه. یا الله ټول بدن په ګناهونو کې لتاړ دی خدایه پاکه. یا الله د مرګ شېبې را نږدې دي خدایه ستا ذات مو نه پېژنو یا الله. یا الله د خپل ذات معرفت موږ ته نصیب کړي خدایه پاکه. ستا د ذات معرفت پسې خو خدایه پاکه کله یو ځای ته ځو کله بل ځای ته خدایه. خدایه پاکه موږ له د خپل معرفت لاس راکړي یا الله. یا الله یا الله که علما نه جوړېږو کم از کم خدایه خپل ښکلي بندګان هم جوړ کړي یا الله. صحیح مؤمنان بندګان هم جوړ کړي یا الله. ستا عبادت ګزار هم جوړ کړي یا الله. ستا د عبادت چې کومه مزه او لذت او خوند دی خدایه هغه مزه را نصیب کړي خدایه. یا الله ستا په ذات اقدس یا الله په مقدس نوم اخیستو کې چې کومه مزه ده خدایه د ایمان چې کوم حلاوت او خوږوالی خدایه هغه حلاوت را نصیب کړي یا الله. یا الله د دنیا د ګناهونو ماحول نه د ستا د عبادت مزه اخیستې ده خدایه. یا الله هغه د خوند او د سکون او د ارام سجدې را نصیب کړي خدایه. یا الله ستا هغه خوږ نوم یا الله هغه لذت او خوند خدایه نصیب کړي الله. د ایمان حلاوت را نتلی دی خدای. ایمان حلاوت را نصیب کړي الله. یا الله موږ صحیح بندګان جوړ کړي الله. یا الله صحیح بندګان هم جوړ کړي الله. یا الله د اسلام هغه اوږدې اوږدې سجدې را نصیب کړي خدایه. یا الله د اسلام هغه آه او بکا را نصیب کړي خدایه پاکه. یا الله دا کابرینو امت غونده ستا سره متعلق نصیب کړي خدایه پاکه. یا الله زموږ زړه یا الله د ګناهونو مرکز ګرځېدلی دی. د عشق مجازي مرکز ګرځېدی دی. د دنیا مرکز ګرځېدی دی. الله دا زړه خو ستا د محبت ځای دی خدایه. زموږ زړونو کې ستا محبت واچوې الله. الله ستا محبت پکې واچوې خدایه. ستا د خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت پکې واچوې. د صحابو محبت پکې واچوې خدایه. د قرآن او د اسلام محبت پکې واچوې الله. یا الله موږ د عشق مجازي نه محفوظ کړي. یا الله د عشق مجازي محفوظ کړي خدایه. زموږ د سترګو حفاظت نصیب کړي خدایه. زموږ د زړه د دل او دماغ حفاظت نصیب کړي ربه. د غوږونو حفاظت هم نصیب کړي الله. د ګوتو حفاظت هم نصیب کړي الله. پروردګار عالمه موږ صحیح بندګان وګرځې یا الله. یا الله د بغاوت په وخت کې مرګ رامولې خدایه پاکه. یا الله په داسې وخت کې مر نه وساتې چې ته رانه خفې خدایه. الله ته راته خپل رضا نصیب کړي. الله خپل محبت نصیب کا. الله اخلاص او للهیت نصیب کا. یا الله موږ ډېر شرمنده یو خدایه په تېر شوي زندګۍ باندې. یا الله ټول ګناهونه راته معاف کړه یا الله. یا الله ټول ګناهونه راته معاف کړه یا الله. آینده د ګناه طاقت مه راکړه خدایه پاکه. آینده د ګناه طاقت را مه کړې خدایه. یا الله زموږ سینې علم ته یا الله کلو کړې خدایه. یا الله علم ته زموږ شرح صدر نصیب کړې خدایه. اسلام ته شرح صدر نصیب کړې خدایه. یا الله د علم نورانیت را نصیب کړې الله. د اسلام هغه زیړ رنګونه را نصیب کړي خدایه. پروردګار عالمه یا الله د علم او ستا د بندګۍ هغه نور را نصیب کړي خدایه. هغه نور را نصیب کړي خدایه. هغه برکات د اسلام را سره کړي پروردګاره. یا الله د بې برکتۍ او د دې ګناهونو د منحوسې فضا نه محفوظ وساته خدایه پاکه. یا الله زما د دې ملګرو یا الله د یو ملګري حفاظت وکړه خدایه. یا الله د یو ملګري حفاظت وکړه خدایه. یا الله سره زما صحیح بندګان جوړ کړه خدایه. صحیح بندګان جوړ کړه الله. سره زما ورته خپل معرفت نصیب کړه الله. الله خپل معرفت نصیب کړه الله. یا الله د علم د حصول او د هغې د عمل چې څنګه حق دی مو دې ته هغه رنګ د علم حصول او د عمل توفیق نصیب کړه خدایه پاکه. یا الله موږ ټول نه راضي شي خدایه. زموږ ملګري زموږ دوستان زموږ والدین زموږ اولاد زموږ خاندانونه زموږ رشتہ داران زموږ متعلقین ټول الله والا جوړ کړي خدایه. یا الله ستا سره محبت پیدا کړي. ستا د دین خادمان وګرځې پروردګار عالمه. د دین صحیح خادمان وګرځې. موږ ته خپل رضا خپل محبت یا الله جنت را نصیب کړي. د جهنم نه محفوظ وساتي. د بد او د شرمندګۍ او د رسوایۍ د مرګ نه محفوظ وساته الله. د کل عالم د مسلمانانو حافظ او ناصر او مددگار شه. د مجاهدینو او د مجاهداتو مددگار شه. د بندیانو خدای پاک
کا در رہائین اسباب مہیا کا اسلام غالب کا اللہ کفر مغلوب کا اسلامی نظام یا اللہ قرآن حاکم وګرځو الله یا الله شرکی نظامونه دړې وړې کا خدای پاکا شرکی نظامونه دړې وړې کا خدای پاکا اهل حق یا الله چې چرته می خدای پاکا تی کامیاب کا الله تی مددگار شاء الله تی ناصر شاء الله تی محافظ شاء الله مونږ ته یا الله خپل رضا نصیب کو دا اداره د ټول عالم د پاره د خیر او د رشد او د هدایت ذریعہ ګرځو الله رکاوټونه ختم کې خدای پاکا دشمنانو پلانونو د خور سره خور کې الله اسباب مهیا کې خدایا روحانی ترقیان نصیب کې یا الله ظاهری ترقیان نصیب کې باطنی ترقیان نصیب کې ظاهری آبادیانو اسباب مهیا کا د باطنی آبادیانو اسباب مهیا کا د کل عالم د پاره الله د نور او د علم او یا الله د هدایت سرچشمه او ګرځو خدای پاکا ته د ټول مراکز اسلامي او حافظ او ناصر شي زموږ د مرګورو د خاص کر طالبانو مرګورو خدایا د هر طرف نه حفاظت کې خدای پاکا د هر طرف نه مددگار شي خدای پاکا یا الله علم دې سینې کولو کې خدایا یا الله با عمل عالمان سره زمونږ وګرځي الہ العالمین او د هر مرګري خدای د وخت ابراهیم وګرځوا الہ العالمین د وخت ابراهیم وګرځوا او د امت د پاره ډیر لوی د خیر او د رشد او د هدایت ذریعہ وګرځوا هر مرګري می خدای پاک پوره یو امت وګرځوا اخلاص لله من طول نصیب کا وصلی الله تبارک وتعالى على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين